بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زیات ملګري پوښتنه کوي چې شهزاد محمدي به په شپږیزه کرکټ لیګ کې ولوبېږي او که نه. د دې په هکله به زه دا درته ووایم چې شهزاد محمدي باندې یو کال بند یا بندیز لګېدلی ده او هغه نشي کولی چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې ولوبېږي، او که چیرې ولوبېږي یا کرکټ بورډ ولوبوي شهزاد محمدي په شپږیزه کې، نو بیا به آفتاب عالم هم باید ولوبوي، ځکه په هغه باندې هم یو کال بند یا بندیز لګېدلی دی او د افغانستان کرکټ بورډ خپل اصولو باندې ډیر کلک ولاړ دی. دوی وایي چې شهزاد محمدي باید یو کال بندیز تیر کړي او له هغه نه وروسته بیا باید لوبډلې ته راسي، او لوبډلې ته باید په دې خاطر راسي چې فټنس او فټ وي، فټنس هم برابر او پرفارمنس هم ښه وي. که چیرې پرفارمنس د شهزاد محمدي ښه نه وي نو نشي راتلی دوباره افغانستان ملي لوبډلې ته. او بله پوښتنه دا ملګري زیات کوي چې افغانستان او ویسټ انډیز د سیریز په هکله که معلومات راکړي. زه به دومره درته ووایم چې دا سیریز به په هندوستان کې ترسره کیږي د نومبر په میاشت کې، یعنې کله چې شپږیزه کرکټ لیګ ختمه شي له هغه نه وروسته 20 ورځې بعد به د افغانستان او ویسټ انډیز کرکټ سیریز شروع کیږي او دا لوبې به حتما په ټیویو باندې ښي، لکه د هندوستان هغه 10 کرکټ چې د افغانستان، ځکه دې قربتوب چې د افغانستان د دې سیریز لري، نو خامخا به دا لوبې په ټلویزیون باندې ښي. په دې سیریز کې افغانستان له ویسټ انډیز سره 3 50 ورځې لوبې لري، 3 شل ورځې او یو ټیسټ لوبه هم ورسره لري، او دا یو ډیر ښه سیریز دی د افغانستان لپاره. افغانستان ته پکار ده چې دې سیریز ته ښه لوبغاړي سلیکټ کړي تر څو راتلونکي شل ورځې نړیوال جام ته ښه لوبغاړي ولري او ښه آمادګي ولري تر څو په ډاډه شکل سره په هغه نړیوال جام کې ولوبېږي. نو دا به زموږ نننۍ ویډیو که خوښه مو شوه لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.